د زابل ورزشي مسؤلینو او ورزشکارانو له کابل څخه د افغانستان د اولمپیک او بدني روزنې عمومي رئیس ته مخامخ خپل غوښتنې وړاندې کړې او ویل چې د زابل فوټبال، فوتسال او رزمي ورزش ته د لازمه پاملرنه وشي. جمنازیوم او د لوبو میدانونه د ورته جوړ شي او د ظرفیت لوړونې په برخه کې د ورزشکارانو ته لا هم کار وشي. بل موږ په زابل کې هیڅ نوو جمنازیوم نه لرو. یو جمنازیوم لرو چې هغه د ملي ادارې لخوا د انکشاف ملي لخوا څخه د جمهوریت په وخت کې جوړ شوی دی. دغه تقریبا 40% کارونه نیمګړي پاتې دي. بل په زابل کې په ملي او دودیزو لوبو کې موږ د غیږنیونې د سیالۍ ډېر سیلانیان لرو او ډېر غیږبازان یا پهلوانان لرو. دغو دپاره د ولایت په سطحه موږ هیڅ میدان نه لرو. زابل ولایت نن سبا بیا هم ویلی شم چې په ټول افغانستان کې یوازینی ولایت دی چې مجهز او معیاري فوټبال لوبغالی یا میدان نه لري. واقعیت هم دا ډیره د افسوس او مایوسۍ خبره ده. موږ او تاسو په نږدې او ګاونډیو ولایتونو کې وینو چې په لسهاوو معیاري لوبغالي سته جوړ شوي دي، یا د دولت لخوا او یا هم د خصوصي سکتور لخوا هلته لوبغالي تمرینات پکښې کوي، سیالۍ پکښې کوي. خو بدبختانه موږ په دې 100 کلونو کې تر اوسه هم نه یو توانېدلي چې مجهز د فوټبال لوبغالی یا میدان ولرو. تاسو څخه مو دا غوښتنه ده چې د زابل د ځوانانو ستونزې او مشکلات کوم چې دوی درته یاد کړل، دا خدای دې وکړي چې تاسو د حل لاره ورته پیدا کړئ. د زابل ځوانان هم د نورو ولایتونو په شان دوی تکړه کوي او ورزشکاران فعالیتونه ولري. دا معلومداره خبره ده چې ټولنه په ځوانانو تکیه ده او ځوانان هغه په قوي انرژي غواړي. د افغانستان د اولمپیک او بدني روزنې عمومي رئیس د خپل خبرو په ترڅ کې د زابلي ورزشکارانو غوښتنې پر ځای وبللې او زیاته کړه چې د ورزش عمومي اداره کوشش کوي ترڅو د زابل ورزش ته پاملرنه وکړي او د امکاناتو لرلو په صورت کې به ستونزې حل کړي. هغه ژمنه وکړه چې چیرته ځمکه ورته مشخصه سي په هغه ورځ به د فوټبال لپاره د یو معیاري سټیډیم کارونه پیل سي او د زابل ټول ورزش ته به پوره پاملرنه کوي. چې دا سبا ته موږ ته د ځمکې مشخصه کړي ان شاء الله. د فوټبال فدراسیون رئیس صاحب خپل تشریف لري، موږ ته وعده راکړې ده چې په هغه سبا باندې به ان شاء الله د زابل د یو معیاري فوټبال سټیډیم او میدان کار شروع کیږي. خو بیا هم تصمیم لرو چې دغه موضوع په ډیر جدیت سره له والي صاحب سره شریک کړو ترڅو د موږ ته ځمکې مشخصه کړي چې هم د جمنازیوم کار شروع شي، هم د والیبال دپاره میدان شروع شي او هم د فوټبال د سټیډیم دپاره کار شروع شي. زه تاسو ته په همدغه میدان وعده در کوم چې موږ به نهایي کوشش کوو چې د زابل د ورزشکارانو دپاره کومې ستونزې چې دوی لري د خپل امکان په صورت کې به ان شاء الله هغه حتما تاسو ته در حل کوو. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر وویل له بد مرغه په تیرو څو کلونو کې زابل ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. هغه غوښتنه وکړه چې د فوټبال سټیډیم لپاره ځمکه پیدا شي نو دوی به پریمیاری سټیډیم جوړ کړي. زمین برای ما بدیم که ما پروژه میدان استاندارد مصنوعی بین‌المللی از طرف فیفا اعمار کنیم. امیال 5 ولایت زمین‌هایش در اختیار فدراسیون فوتبال افغانستان گذاشته. پروژه امیال جریان داره. شما شاهد هستین، از طریق رسانه‌ها، از طریق میدیا مشاهده میکنید. ما وعده دادیم برای ولایت زابل هم بخیر که زمین اگر شما ریسافیدای عزیزی که در اینجا وجود داره، محترم مسئولین امارت اسلامی شهروار صاحب زمین برای فوتبال افغانستان مهیا بسازه که ما پروژه را در اینجا تطبیق کنیم. د یادونې وړ ده که چیرته زابلي ورزشکارانو ته زمینه برابر شي دوی کولای شي چې په ملي او نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې ولري.